اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د غواګانو فارمونه په افغانستان کې مخ په ډیرېدو باندې دي او اکثره خلک یا مالداران چې غواګان لري هغوی موږ نه دا پوښتنه کوي چېرې غواګانې باید په کومه اندازه باندې په فارمونو کې بلار بشي تر څو د دیو فارم ګټه وکړي. یا اکثره وخت دا پوښتنه پیدا کیږي چې یاره غوا باید زه څو ځلې الکا وخوري تر څو زه دا د ښه غواګانو په لیست کې چې دی وشمارم او دا زه دغه کړمه ځان سره وساتم. نو د همدې دپاره ځینې فارمولونه شته دی چې هغه په ټوله دنیا کې هغې نه استفاده کیږي، د هغې نه ګټه اخیستل کیږي چې څنګه کولی شئ تاسو دا معیار برابر کړئ یا دا وګورئ چې دغه غواګانې واقعا د فارم کې د ساتلو دي یا فارم زما د ګټې په لور باندې روان دی یا د تاوان په لور باندې روان دی. د غوا بلار بول چې دی دا ډیر زیات مهم دی. شوده چې دی دا ورپسې دویم تولید دی. که تاسو چېرته غوا بلار باندې کوئ د شودو اخیستل چې دی دا تاسو نشئ ترلاسه کولی. نو د همدې دپاره موږ کوم نن عنوان چې دا کړی دی هغه د غواګانو په فارمونو کې د بلاربوالي کچه ده. کوم فارم کې یعنی موږ څنګه باید پوه شو چې زموږ په اوسط ډول زموږ په فارم کې غواګانې باید په کوم اندازه باندې چې دی بلار وي. عموما دا چې دی د یو فورمول په واسطه باندې چې هغه موږ پریګننسي ریټ ورته ویو انګلیسي کې دی خو ما اکثر دا پښتو ته اړولی دی او دې ته موږ پریګننسي ریټ ویو پریګننسي ریټ ورته ویو. نو کله چې تاسو فارم ارزوئ نو ښه چې دی تقریبا هغه باید د 18% نه تر 25% پورې غواګانې تاسو سره بلار وي. عموما ستاسو فارم اوسط وي. ډېر ښه چې دی هغه تقریبا د 25% نه تر 10% پورې دی او کوم فارمونه چې د 10% نه پاس بلاربوالی لري هغه په دې مطلب دی چې دا د بهترینو فارمونو له جملې څخه دی او هغې چې دی د ګټې په لور باندې دی. اوس څنګه کولی شو چې دا معلوم کړو؟ د دې عموما فارمول داسې دی چې د بلاربو شوو غواګانو تعداد تقسیم د مصنوعي الکا پر تعداد باندې دا په څه شي کې ضربوو؟ په 100 کې ضربوو. یعنی مثلا تاسو څو غواګانې لرئ؟ 12 غواګانې لرئ، صحیح ده که نه؟ او څو ځلې دې 12 غواګانو ته 15 الکاګانې په دې 12 غواګانو باندې مصرف کړي. 12 به واخلئ په 15 به تقسیم کړئ ضرب 100 به کوي. دې ځای کې به تاسو ته وښیي چې ستاسو په فارم کې یا ستاسو دا غواګانې چې د الکا په کومه فیصدۍ کې ده. دا مثلا دغه فارم چې اوس مې نمونه ورکړل دا په څو کې دی؟ دا تقریبا په 48% کې دی. که چېرته موږ وګورو د جدول د کټګورۍ د مخې چې دی دا په هغه اعلی کې راځي. اکثره خلک دا تمه لري چې یاره غوا دې په اول ځل باندې القا شي او په اول ځل باندې دې بلار بشي. په نورمال شکل باندې غواګانې چې دی د 2 نه تر 2.5 القاګانو پورې چې دی دا ضرورت لري. بعضې غواګانې 3 ځلې القاګانو ته ضرورت لري او بعضې غواګانې تر 4 ځلو پورې ضرورت لري. نو د دې د خاطره چې تاسو دغه د بلاربوالي کچه چې ده دا زیاته کوي غواګانې باید هغه غویمه شي او که چېرته غویمه نه شي په طبیعي خبره ده چې دا به څه کېږي؟ دا به ټیټیږي. نو د خاطره چې تاسو هغه په صحیح کچه باندې غواګانې چې دی په خپل وخت باندې بلار به کوي. نو د اووې څنګ طریقه چې کومه څو ورځې مخکې ما وښودله ورپسې مې د ډبل اووې څنګ طریقه وښودله. دې کې غواګانې دې ته حاجت نه لري چې تاسو مثال درکړم دا غویمتوب ته د دې انتظار وباسي. هماغه کوم د هارموني طریقه چې ده هغه تطبیقوي. مثلا 10 غواګانې دي، 12 غواګانې دي یا 20 غواګانې دي، هر څو غواګانې چې دي هغه تاسو مثلا 12 غواګانې چې دي مثلا 6 غواګانې تاسو یو ځل القا کړلې 10 تنې پرې ولګولې مصرف کړلې. بیا چې دی مثال درکړم 6 غواګانو باندې په نورو باندې چې دی مثلا 15 تنې مصرف کړلې. نو څو 12 غواګانو باندې تاسو په مجموعي ډول باندې څو تنې مصرف شوي؟ 15 تنې مصرف شولې. دا به 12 پر راواخلئ په 15 به تقسیم کوئ ضرب 100 به کوئ. دلته به تاسو ته وښیي چې دغه څه ده 48% پورې ستاسو غواګانې چې دي د القا شوي دي، القا کېدي دي. نو دا د فارمونو په هغه اعلی درجه کې راځي. یعنی دې ته باید فکر ونه کوي. بعد دوستان او ملګري هغه داسې غواګانې رحم وینځي یا په دې فکر باندې چې زما غوا دې کې کېدای شي زخم وي، هغې کې زخم هم نه موجود نه وي، هغه دغه هم پکې موجود نه، پوکړی هم پکې موجود نه، سیستم پکې موجود نه، خو هغه په دې فکر باندې چې یاره دا باید په اول ځل باندې بلار بشي. ځکه دا جینیټیکي مسله هم ده، ارثیت موضوع هم ده. غواګانې چې د نسل د حساب نه راځي په هغې کې دا مشکلات دي. نو الله جل جلاله ودې وکړي چې تاسو د دې فورمول نه څه زده کړي
او دا شی د ځان سره یاد وساتئ چې ښه د 13.25 دي، ډېر ښه د 25 نه 13 پورې دی، او اعلی څو دی د 10% نه پورته دي. نو د بلاربشو غواګانو تعداد تقسیم چې مصنوعي القاح څو دانې ستنې پې مصرف شوي دا ضرب حاصل کېږي. مثلا تاسو 12 غواګان لرئ، مثلا 6 غواګانو باندې 10 ستنې مصرف شوي، هغه دغه پروګرام هم که چېرې دې کې تطبیق کوو، بیا مثلا 6 غواګانو باندې نور باندې 15 ستنې مصرف کړلې، دا به ټول په مجموعي ډول باندې تاسو سره سږ کال مثلا 12 غواګانې دي، دا بلاربې شوي دي، په 12 غواګانو تاسو نه 15 ستنې ولګېدلې، دا 12 راخلې په 15 تقسیموئ ضرب حاصل کوئ، تاسو ته دا مقدار ښیي چې دا فیصدي ستاسو فارم کې 48% ده. په ټوله نړۍ کې معیار سټنډرډ چې دی هغه اوس 10% دی. د 15 نه 10% پورې چې کوم دي هغه ښه نه ښه فارمونه چې دي هغه د 15 نه تر 10% پورې چې دی هغې کې د بلاربوالي کچه وي. نو ستاسو که چېرته د بلاربوالي کچه د 10 to 15 نه اوچته وي، تاسو به دې پوه شئ چې یاره ستاسو فارم چې دی دا په معیاري سطحه باندې دی. مننه.